قدرمنو لیدونکو سلامونه او ښې چارې بیا هم ستړي مشي درته وایو. نن د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه ترسره شوه چې د روان 2026 کال شلوریز نړیوال جام څلرمه او د افغانستان لومړۍ لوبه وه. عزیز رحمان یاسیني صاحب را سره دی، لږ به پرې وغږېږو. یاسیني صاحب، په لومړۍ پاڼۍ کې افغانستان 183 منډې هدف نیوزیلند لوبډلې ته وټاکه. دغه هدف څومره د دفاع وړ و؟ برعکس محترم، ډېره زیاته مننه. کور ودان خوشحاله اوسئ. لومړیو کې خو چې نیوزیلند دوه لوبغاړي موږ ډېر زر له میدانه رخصت کړ. مجيب الرحمن چې 2 وکټې سر په سر ترلاسه کړې. له هغه وروسته ځینو بالرانو بې پامه توپ اچونه وکړه. ځکه ډېری بالونه داسې چې پولټاس بالونه به وو، هغوی به ډېر په اسانۍ سره له میدانه بهر کړ. نو یوازې د نبیس داخل راتګ په حالاتو کې، ځکه که هغې په وخت کې نبیس داخل نه وای راغلی، ترڅنګ مجیب ته ورکړی وای، ګلبدین نیب ته ورکړی وای، نو بیا امکانات ډېر وو چې هم به منډې نه وای راغلی او هم به وکټ تللی وای. نبیس داخل اور کې کابو 18 منډې راغلې. نو هماغه وروسته سیالي بالکل د نیوزیلند په جب کې شوه. یعنې تاسو په ټوله کې دا ویلی شئ چې د بالینګ یا توپ اچونې او ډګر ساتنې برخه کمزورې وه؟ ډېره کمزورې وه. بله راشد خان ارمان چې 2 سر په سر کیچونه کوم میش شو، لوبغاړی په هماغه شاټونو سره سیټ شو او ډېرې تیزې منډې 15-10 منډې ترلاسه کړې. یعنې په څو مختصرو بالونو باندې 15-16 بالونو باندې دغه منډې ترلاسه کړې. نو مس فیلډینګ څه ویلي چې کیچونه او میچونه ګټي، که نه په پښتو کې زموږ داسې متل دی. نو دغه سیالي لاړه او راتلونکي سیالۍ ته چې فکر وکاندي او دا کوم نیمګړتیاوې چې په نننۍ سیالۍ کې وي دا په راتلونکي کې نه وي، نو انشاءالله چې مخکې ځو. یاسیني صاحب، په ټوله کې څو لوبې ګټل پکار دي چې تر څو د 8 بهترینو لوبډلو په کتار کې افغانستان هم راشي؟ زما په اند بریال صاحب 2 لوبډلې له دغه ګروپ څخه مخکې ځي او په دغه 4 لوبډلو کې 2 لوبډلې لازمي باید 2 لوبې خو ضرور وګټي. که راتلونکي لوبې موږ ټولې وګټو، امارات خو بدون له هغې دومره ښه ټیم نه دی چې موږ د هغې څخه مثلا د ماتې لامل وګرځي. افغانستان لوبه به یې کا، همدغه ساوت افریقا د هغه هم اوس ښه ټچ کې ده، خو راتلونکي لوبې ته به د افغان لوبغاړي ډېر یعنې دغه پاتې لوبې باید ټولې وګټي، ټولې باید وګټي. تر څو بل پړاو ته لاړ شي. ډېره مهمه ده چې راتلونکي لوبه ده، راتلونکي چهارشنبې په ورځ ده، باید بریا صاحب دغه سیالي افغانستان وګټي. کور ودان یاسیني صاحب. خیر اوسئ بریا صاحب، ډېره مننه. قدرمنو لیدونکو، له تاسو هم مننه چې موږ څارئ او زموږ ملاتړ کوئ. بس ستاسو څارنه او ستاسو ملاتړ د موږ لپاره مثبته انرژي ده. کور مو ودان.